السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د تصویرانو لپاره یو داسې افیکټ سر در وښیم چې په هغې کې به تاسو ډېر ښایسته او خوندور تصویران جوړ کړئ او ډېرې ښایسته ویډیوګانې هم کې جوړې کړئ او د هغه رقم د هغه بیکګراونډ هم ور چینج کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید دغه ویډیو تاسو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه اپس باندې کلیک وکړئ او دغه اپس خلاص کړئ، دغه رقم به ګورتل تاسو راسئ اول وارې به په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورو ملګرو تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ، که هر پروجیکټ تاسو راښیي صرف او صرف تاسو په هغه پروجیکټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو هغه پروجیکټونه درکوي او که مې خپل تصویران اخیستو هغه هلته تاسو راخیستلی شئ. نو ګوره ملګرو زه راغلم دغه تصویر مې راواخیستی. کله چې ګوره ملګرو زه دغه تصویر راواخلم دلته به تاسو په انیمیټ باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو په پات باندې کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو زه غواړم چې دغه تصویران دلته چې دا رقم ته را روان وي، یعنې دغه کوم افیکټسونه چې دي هغه د دا رقم ته چې باندې ولګېږي، نو تاسو په انیمیټ باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به په پات باندې کلیک وکړئ. نو دغه به تاسو ټول ور وښیاست دا رقم چې یعنې اوبه دي له لوړې خوا څخه لاندې خوا ته راتویږي. نو دغه رقم بیا تاسو راسئ په پلی باندې به کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو هغه افیکټس دا رقم ولاړ ده. دغه رقم ګوره دا نورې ټول ډیزاینونه دي، که چېرته تاسو غواړئ چې دا ریمووئ صرف او صرف په ریموو باندې کلیک وکړئ، هغه به بیا چې له هغه څخه ګوره ریموو سي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. نو ګوره ملګرو دویم اپشن ده دغه رقم سکای. کله چې ګوره ملګرو تاسو په سکای باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره دلته ټول بیکګراونډونه تاسو درکوي. هر بیکګراونډ چې تاسو سر دروئ هغه تاسو ګوره په بیکګراونډ کې درولی شئ. نو ګوره ملګرو دلته تاسو کتلی شئ چې دغه بیکګراونډونه خپله بدلیږي، یعنې هغه کوم ډیزاین چې د هغه خپله هلته بدلیږي، یعنې په هر موسم کې چې تاسو غواړئ چې دا ودروئ هغه دلته تاسو درولی شئ. نو ګوره ملګرو دا ډېر ښایسته او خوندور افیکټسونه دي. هر افیکټس چې مو خوښ شو هغه تاسو په خپل موبایل کې او په خپل تصویرانو باندې استعمالولی شئ. نو ګوره ملګرو دغه رقم به تاسو په بیک باندې ولاړ شئ. ګوره ملګرو افیکټس ته په راسئ. دا ګوره ټول افیکټسونه دي. هر افیکټس تاسو غواړئ چې په دغه تصویر باندې استعمال کړئ هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره استعمالولی شئ. نو ګوره ملګرو زه دغه افیکټسونه په استعمالوم. اوس چې تاسو هر افیکټس خوښ شو هغه افیکټس ډېر په اسانۍ سره تاسو په دغه کې چیز کولی شئ، استعمالولی شئ. دلته تاسو کوم پوزیشن چې دا پوزیشن یې تاسو ور بدلولی شئ. هر رقم چې تاسو پوزیشن یې دی هغه پوزیشن یې هم تاسو بدلولی شئ. نو ګوره ملګرو بېرته په تاسو په بیک باندې ولاړ شئ. کله چې تاسو په بیک باندې ولاړ شئ، دلته ګوره ایلیمنټس دي، تاسو هر شی سره دي هغه ټول دلته تاسو سره ښوولی شئ. یعنې دلته د بیا چې سره یعنې اور دې بلیږي، یعنې په دغه ځای کې بیا چې بلیږي اور بلیږي، دغه رقم دغه تاسو غټوئ کوچنی کولی هم شئ. نو ګوره ملګرو دغه بیا زه دلته ږدمه. کله چې دغه زه دلته کښېږدم دغه رقم بېرته زه په بیک باندې ځم. نو ګوره ملګرو زه بېرته په بیک باندې ځم. دغه رقم اورلی شو ملګرو. په اورلی کې تاسو ما تاسو ته ویل چې دلته تاسو ته مختلف قسم ګوره ډیزاینونه درکوي. اوس بیا باران اوري، نو دغه رقم اوس دلته تاسو هر ډیزاین چې تاسو خوښ شو، هر ډیزاین په کار د هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره په خپل موبایل کې او په خپل تصویرانو سره درولی شئ. نو ګوره ملګرو هر ډیزاین چې اوس تاسو خوښ ده صرف او صرف په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو دا اورلی و. دغه رقم سونډ کې ملګرو تاسو سونډ ورسره کولی شئ او کیمرا پیک شو، ایډجسټ شو. نو ګوره ملګرو کله چې زه ایډجسټ ته راشم په برایټنس کې، دلته تاسو دغه تصویر کې برایټنس زیاتولی او کمولی شئ. او دغه رقم کنټراسټ کې ملګرو تاسو کلرونه تیزوئ او خپوئ شئ. ګوره ملګرو تاسو یې لیدلی شئ. اوس یې هر کوم ډیزاین تاسو ورکوئ هغه ډیزاین دلته تاسو ورکولی شئ. سچوریشن کې ملګرو تاسو کلرونه تیزوئ او خپوئ شئ. هر کلر چې غواړئ چې تیز یې کړئ او خپ یې کړئ هغه دلته تاسو ورکولی شئ. نو ملګرو دا ټول چې کله هم تاسو کې وکړئ دغه رقم تاسو په بیک بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم اوس که تاسو غواړئ چې دغه ویډیو سیو کړئ او چیرې شیر کړئ، نو دغه رقم به تاسو یا په واتساپ باندې یا په مسنجر باندې یا دغه رقم په فیسبوک باندې دغه تاسو شیر کړئ یا دغه تصویر تاسو په مسنجر باندې شیر کړئ. نو ګوره ملګرو تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو د ویډیو په شکل کې غواړئ تاسو په ویډیو ووایي، او که د ګفټ په شکل کې غواړئ تاسو په ګفټ ووایي. او دلته تاسو ټول سایزونه ور بدلولی شئ. هر رقم سایز چې ورکوئ هغه سایز یې دلته تاسو ورکولی شئ. نو ګوره ملګرو دلته صرف او صرف تاسو ایکسپورټ ووایي. اوس یې په هر څه شیروئ هغه دلته تاسو ډېر په اسانۍ سره شیرولی شئ. نو ملګرو که دغه ویډیو کوم چیرې خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ او خامخا یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.